مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرت سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد ورونو پتیره کې موږ هغه پیښه او واقعه بیانول چې د لشکر مشر په خپل مسروق د یمن پاچا و چې د ابرهه زوی دی او د فارسیانو د لشکر مشر اخرز ډیر قوي او شدید سړی و. وایي د غشي او لیندۍ د ډیر قوت په سبب بیل د څخه بل چا نسوای استعمالولای. اوس چې جنگ شروع دی اخرز ولار دی د جنگ حالاتو ته ګوري او څارنه یې کوي، د جنگ نقشه جوړوي. نو پوښتنه یې وکړه، ویل د حبشانو پاچا پیژني؟ سیف ویل هو. هغه سړی ویني چې ورېښمین کالي یې اغوستي دي او پر فیل سپور دی او پر تندي یې سور یاقوت دی؟ اخرز ویل هو. ویل دغه نفر یې پاچا دی. اخرز ویل اوس یې پرېږده تر هغو چې د فیل څخه کښته کیږي. بیا و اخرز ته وویل سوه چې د فیل څخه راکښته سو پر آس سپور سو. ویل اوس یې هم پرېږدئ. څه وخت وروسته اخرز ته وویل سوه چې اوس پر غاتره یا قچره سپور سو. ویل ها د خره پر لور. اوس یې حال ګوري. دغه اخرز د خپل لشکر شاته ولاړ و، د هغه ځای څخه یې غشي ورته برابر کړي، مسروق یې د دوو سترګو په مابین کې هغه د یاقوت پر ځای وویشتي او غشي یې د سر تر هغه بل طرف ووتی. مسروق د ابرهه زوی ووژل سو او د ده په مرګ د حبشې لشکر ماته وخوړه او د فارسیانو لشکر پر یمن مسلط سو. کم وخت چې فارسیان کامیاب سوه نو یې حکومت و سیف ابن ذی یزن ته نکی ور، بلکې دوی په خپل حکومت جوړ کړي. او دغه خبره تر اوسه پورې په یمن کې متل ده، وایي دا غوټه د سیف ابن ذی یزن غوټه ده، خلاصېده نه لري. د یمن د خلقو دا عادت و چې کم وخت به دوی ته مشکل پیښ سو نو بیا کومک د خارجانو څخه وغوښتي، خو کم وخت چې به هغه خارجان راغله د دوی مشکل به تر هغه اول هم زیات سو. هو د یمن خلق اوس د حبشې د حکومت څخه خلاص و، مګر د فارسیانو تر تسلط لاندې سو. بیا نو کسرا د خپل طرف څخه یو والی پر یمن مقرره کړي چې نوم یې مرزبان و. کم وخت چې هغه مړ سو بیا د هغه زوی توبوجان د یمن والی سو. څه موده وروسته دغه توبوجان کسرا استکی او د هغه پر ځای بازان د یمن والی مقرره کړي چې دا ټول فارسیان و. محترم ورون، د رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم بعثت او د نبوت شهرت په هغه وخت کې و چې د یمن حاکم بازان و. په دغه وخت کې چې بازان د کسرا د طرفه پر یمن والی و، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د فارس پاچا کسرا ته یو خط او رساله ولېږل چې په اسلام کې داخل شه. خو کسرا بیل دې څخه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لیک وایي هغه یې څرک او ټک ټک کوي او د قاصد په باره کې د وژلو اراده وکړه.
کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دا خبر ورسېدی نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل چې د زما لیک ټک ټک الله جل جلاله دې د پاچهي ټک ټک کسرا ته چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لیک په لیدلو سره ډېر قهر ورغلی وو ویل دا څوک دی یو صحرایي عرب غواړي چې زه د متابعت وکم د کسرا متکبر دماغ هیڅ کله دا نه قبلول او د دې مثال د د لپاره داسې وو لکه نن ورځ چې په یو ډېره لري صحرا کې یو کوچنی کلی واقع وي او دغه کلی یو نفر دی د امریکا د حکومت څخه وغواړي چې د دین تابع دي کسرا هم په هغه وخت کې د مځکې د مخ لوی پاچا او دا خبره ډېره عجب ورته ښکاره شوه دې موضوع ته په ډېره سپکه وکتل نو یې د سرور کائنات رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نیولو لپاره لشکر ونه لېږي بلکې د یمن والی بازان ته حال ولېږي چې هلته په جزیره العرب کې یو نفر پیدا شوی دی او غواړي چې زه د متابعت وکم دغه نفر و ما ته راولېږه بازان هم د جزیره العرب خلق ضعیف وبلل فقط دو نفر یو مدینه منورې ته ولېږل ویل ورسي او دغه نفر ته ووایست چې د لشکر ولېږلو او جنگ کول ته ضرورت نشته بل عذر او ځان تسلیم کړ اسلام او مسلمانان ډېر ضعیف ورته ښکاره کېدل او دوی خپل ځان د دنیا لوی قدرت باله نو دغه دو نفر او مدینه منورې ته ورسېدل او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله او ورته ویل چې زموږ سره بازان ته ولاړ او هغه بیا کسرا ته لیږي ځکه کسرا ته غوښتي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل تاسو نن شپه استراحت وکئ او تاسو جواب سبا درکم خلق چې سبا و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د جواب اخیستلو د پاره راغله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل بازان ته ووایست چې زما رب نن شپه ستا رب کسرا ووژي نفر وویل کنن شپه کسرا وژل سوی وي نو تا ته خبر چا راوړي د فارس څخه تر مدینه منورې پورې په یو میاشت بلکې تر هغه هم زیات خبر را رسیږي ته څنګه خبر سوې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل د الله جل جلاله د طرف څخه وحی را تراغلی نفر ویل ستا جواب مشته د غدی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل هو ولارسي بازان ته دغه حال وایست نو دوی هم رهیسوه ترڅو یمن ته ورسېده او بازان ته دا بیان وکي چې موږ ویل ځان تسلیم ک او دا ویل چې کسرا ووجل سو تر دغه وخت لا د کسرا د وجل کېدو خبر د فارس څخه و یمن ته نو رسیدلی نو بازان پوښتنه وکړه چې دا کوم شپه و چې د ویل کسرا ووجل سو هغه شپه وربشول چې فلانی شپه بازان ویل انتظار وکړي پس له څوارلس ورځو و یمن ته خبر را ورسېدی چې کسرا په فلانی شپه د خپل زوی د طرفه ووجل سو دا عیناً هغه شپه و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویلی و چې نن شپه نو بازان ویل په والله دا معلومات بل نبی څخه وبل چاته نه کیږي نو یې ایمان راوړي او مسلمان سو او هغه نور فارسیان چې په یمن کې و د بازان د مسلمانېدو په سبب ټول ورسره مسلمانان سو او بازان وویل تر دې وروسته موږ د مدینه د حکم تابع یو نه د فارس تر دغه وروسته یمن او د هغه حکومت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو د حکم تابع و نه د کسرا نو د بازان الفارسی رضی الله تعالی عنه په مسلمانېدو سره اسلام و یمن ته داخل سو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم دغه بازان د یمن پر حکومت د وفات تر وخت پریښاو کوم وخت چې بازان وفات سو نو د زوی شهر د یمن حاکم وګرځیدي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم پر دغه حکومت پریښاو ترڅو چې الاسود العنسی په یمن کې پیدا سو او د نبوت دعوی وکړه او شهر د بازان زوی ملکی او د یمن حکومت ونیوي دا واقعه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حیات په آخر وختو کې پیښ شو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عادت داو کم پاچهان چې په اسلام مشرفه کېده هغه پر هغه خپل حکومت پرېښول نه استکول
دا هغه معلومات و چې یمن څنګه د فارس په حکم کې داخل سو او بیا څنګه د فارس د حکم څخه ووتی او په اسلام کې داخل سو. اوس به یو بل قصه درته بیان سي چې دا قصه هم د سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند پورې تعلق لري. او دا قصه د قصي ابن کلاب ده چې دغه قصي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څلرم نکدي. ستاسو به هغه د مخه بیان په یاد وي چې د جرهم قبیله څنګه د یمن څخه و مکه مکرمه ته راغله او د دوی څخه اسماعیل علیه السلام چې د ابراهیم علیه السلام زوی وو ښځه وغوښته. او اوس دغه موجوده عرب مستعرب د اسماعیل علیه السلام او د جرهم لمسیان دي او د مکه مکرمه امارت او اداره د دوی په لاس کې او بیا د جرهم پر قبیله او د اسماعیل علیه السلام پر لمسیانو د خزاعه قبیله حمله وکړه چې په جنگ او زور د مکه مکرمه حکم ځنی واخیست. که څه هم د اسماعیل علیه السلام لمسیان دالته په مکه مکرمه کې اوسېدل خو قدرت او د شی اختیار نه درلود بلکې حکم او امریت ټول د خزاعه د قبیله و. او دا بیان مو هم درته وکي چې د خزاعه د قبیله مشر عمرو ابن لحی څنګه د دوی ودین ته تغییر ورکړي او شرک یې پکښ داخل کړي او دغه د خزاعه قبیله تقریبا 1500 کاله پر مکه مکرمه حاکمیت درلود. خو د اسماعیل علیه السلام د اولاده بیا هم زړه غوښتي چې قدرت خپل لاس ته راوړي ولې چې مکه مکرمه اصلا د دوی و او حکم یې هم د دوی په لاس کې و مګر دا کار یې نسوای کولای ځکه قدرت یې نه درلود. ترڅو چې د اسماعیل علیه السلام په اولاده کې د قصي ابن کلاب په نامه سره یو نفر پیدا شو. ورونو د اسماعیل علیه السلام په اولاده کې یو فهر دی یعنی یو نفر و چې نوم یې فهر دی چې لقب یې قریش او د دو اولاده ته قریش ویل کیږي. کوم وخت چې قریش ذکر او یاد سي مقصد یې دغه فهر اولاده ده او فهر د اسماعیل علیه السلام د نږدې مسیانو څخه دی. نو ټول قریش دغه فهر اولاده ده او قصي ابن کلاب هم د فهر د اولاده څخه دی. دغه قصي ابن کلاب ته الله جل جلاله ډیر مال او غنا ورکړي و. په خپل قوم کې مشر او سردار او بیا یې د حلیل د لور سره واده وکړي چې دغه حلیل په دغه وخت کې د خزاعه د قبیله او مکه مکرمه عمومي مشر او رئیس و. دی واده د قصي ابن کلاب شرف نور هم ورزیات کړي ځکه یو خدای د اسماعیل علیه السلام د اولاده څخه او بل د شذ د خزاعه د قبیله او د مکه مکرمه د رئیس لور او په عین وخت کې غنی او مالدار هم په خپل قوم کې مشر او د عزت خاوند و. کوم وخت چې دغه قصي اولادونه زیات شو نسل یې ډیر شو نور یې هم عزت او دبدبه پیدا کړ نو دا فکر ورسره پیدا شو چې د خپل پلرو ملک او حکم بیرته لاس ته راوړي. په دغه وختو کې د خسر چې حلیل نومېدی او د خزاعه د قبیله رئیس و مرسو. نو قصي ابن کلاب اعلان وکړي چې د مکه مکرمه مشر او سردار دی او د دې کار د پاره د خپل ورونو د اکاد زامنو او خپل قوم څخه کومک وغوښتي او هغه یې هم کومک وکړي. خلق ورته راټول شو. اوس نو په مکه مکرمه کې د جنگ د پاره دوه لشکره جوړ شو چې یو د قریشو د قصي ابن کلاب لشکر دی او بل د خزاعه د قبیله لشکر دی. جنگ پر شرف او د مکه مکرمه پر حکم دی. کوم وخت چې جنگ شروع شو ډېر کسان ووژل شو او د دواړو طرفو څخه ډېر خلک مړ شو. خلکو چې دا قتل او مرګونه ولیده نو عادل او پوهانو خلکو د صلح د پاره د دوی په مابین کې مداخله وکړه. ویل تاسو باید بیل جنگ د منصفانو په حکم فیصله وکړي. دا نو دواړو طرفو د منصف پر حکم اتفاق وکړي او یو سپینږیری سړی چې ډېر هوښیار او د عربو د پوهانو څخه وو د منصف او فیصله کوونکي په صفت وټاکي چې دغه سړی نوم یعمر ابن عوف وو. دواړو قبیلو پر دې اتفاق وکړي چې یعمر ابن عوف مو منصف دی او دواړو طرفو ډېر شدید قسمونه یاد کړه چې دغه یعمر ابن عوف چې هر فیصله وکړه به لکم دلیل یې منو
او هیڅوک پر هغه حکم اعتراض نسی کولای او پر دغه اتفاق او قسمو یې شاهدان هم ودرول. اوس نو ټول خلق و دغه یعمر ته راټول سو او د مدعیانو څخه هر یو غواړي چې خپل دلایل ووایي. اول قصي ابن کلاب ولاړ سو او ویل دا زما د پلرو ملک دی، اسماعیل علیه السلام زما نیکه دی او هغه اول سړی دی چې په مکه کې اوسېدلی دی او زمزم هم د هغه د پاره الله جل جلاله پیدا کړ. کعبه شریفه هم هغه جوړه کړې ده او د خزاعه قبیله د ملک په زور لاندې کړی دی. هو دا صحیح ده چې دوی 1500 کال دلته حکم کړی دی، خو د اول ورځې څخه دوی د زور څخه کار اخیستی دی او د بل حق یې خوړلی دی او دغه کعبه شریفه هم زما نیکه جوړه کړې ده. ول اوس نو دوی خپل دلیل وایي، مګر د خزاعه د قبیله سره هیڅ د یادولو وړ دلیل نو، ځکه رښتیا هم دوی ټول شیان په زور غصب کړي وو. اوس نو یعمر حکم کوي، ټول خلق په انتظار او چپ خوله دي. یعمر وویل د مکه مکرمه ټول شیان د قصي ابن کلاب دي، چې هغه شیان چې شو رفاده، سقایه، حجابه، کسوه او ندوه دي. هر امر او هر واقعه په قصي ابن کلاب پورې تعلق لري او خزاعه لره په مکه مکرمه کې هیڅ اختیار او تصرف نشته. په دې فیصله سره ټول شیان د خزاعه د لاسه ووتل او هر څه د قصي ابن کلاب په تصرف کې شو. د ټولو عربو ټول شرف د دولاس ته ورغلی. اوس نو قصي ابن کلاب بلا اختلاف د مکه مکرمه عمومي رئیس او سردار سو او خزاعه هم ټول شیان ودته تسلیم کړ، ځکه وعده یې کړې او قسمونه یاد کړی و. قصي ابن کلاب چې ډېر سخی سړی و، نو د حاجانو ټول مصرف یې د خپل مال څخه کاوه. د حاجانو اوبه او خواړه دی برابروي. د خلقو په زړه کې نور هم محبت زیات سو. قصي ابن کلاب وکعبه شریف ته نږدې د قریشو د اجتماع او مشورو د پاره یو ډېر لوی خونه یا سالون جوړ کړ چې نوم یې د دارالندوه پر کښېښاوه. نو دارالندوه یو تعمیر وو چې په هغه کې د قوم اجتماع، مجلس او مشورې کېدلې. دا دارالندوه داسې ځای وو چې د اهل مکه ټول فیصلې په دغه ځای کې کېدې. د قریشو په مابین کې هیڅ عهد او اتفاق بل دغه دارالندوه بل ځای نه کېدی. حتی د نورو قبایلو سره هم هر قسم وعده او فیصلې، قراردادونه او عهدونه په دغه دارالندوه کې کېده. هیڅ مشوره د جنگ او صلح، هیڅ فیصله بل ځای نه کېده بل دغه ځای څخه. دا کار تر دغه نور هم مخته ولاړی. هغه دا چې په مکه مکرمه کې هیڅ بل ځای واده نه کاوه مګر په دارالندوه کې، چې دار قصي ابن کلاب هم ورته ویل کېده. دا هغه دارالندوه ده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت په ورځ د قریشو مشران په دغه ځای کې سره جمع شو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وجلو فیصله وکړه. او دا هغه کور دی چې دلته د مسلمانانو په مقابل کې د جنگ فیصله وسوه. مقصد دا چې د عربو او قریشو ټول حکم او شرف په دارالندوه کې وو. ټول فیصلې په دغه ځای کې وي او د دې کور مؤسس قصي ابن کلاب وو. او دغه قصي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څلرم نیکه دی. کوم وخت چې قصي ابن کلاب سپنجري او ضعیف سو او دا ور معلومه سو چې اوس نو مرګ را نږدې دی، نو یې خپل اولادو ته وکتل چې ټول په مکه مکرمه کې د خپل او اخلاق او پوهه په سبب قدر، عزت او شرف لري بیل عبدالدار څخه. نو د ځان سره دا فکر وکړي چې نور خو ټول په خپل د عزت خاوندان دي او عبدالدار چې تر ټولو مشر هم دی په خلقو کې عزت نه لري. نو راسه د مکه مکرمه مشرتوب ودته ورک چې دوی هم په دغه مشرتوب د عزت خاوند سي. نو یو وسط وکړي چې تر ما ورسته د مکه مکرمه ټول مشرتوب د عبدالدار دی. کوم وخت چې دوی مرسو زامونو یې هم ټول منصبونه و عبدالدار ته پریښول. مګر کوم وخت چې بیا عبدالدار مرسو بیا نو د قصي زامونو د مشرتابه وظیفه په خپل مابین کې سره تقسیم کړي. د عبدالدار و اولادې ته سدانه او حجابه ور پریښول
عبد مناف او د اولادې ته چې بني هاشم دي سقایا ورسېدل. خیر د قریش او ټولو شاخو ته چې د قصي ابن کلاب اولاده و خاصه وظیفه ورکول شو. د قصي ابن کلاب یو زوی عبد مناف نومېدی چې دغه عبد مناف بیا هاشم، مطلب او نور زامن، یعنی د عبد مناف زامن څوک و؟ هاشم، مطلب او نور. او د هاشم د اولادې څخه یو هم شیبه دی. ورونو د شیبه پلار هاشم تر مکه مکرمه د باندې عربو څخه یو ښځه چې د شرف او عزت خاوند و په نکاح کړ. څرنګه چې د ښځې په خپل قوم کې ډېر لوړ مقام او عزت درلودي، نو دا هلته د خپل قوم سره تر مکه مکرمه د باندې اوسېده او هاشم به هلته ورتلی. او د واده د شرطو څخه یو شرط داو چې طلاق د دې په اختیار وو، ځکه دا شریفه، مالداره او د عزت خاوند و. د هاشم د دغه ښځې څخه زوی پیدا شو او د دغه زوی نوم یې شیبه کښېښاوه. څه موده وروسته هاشم مړ شو او شیبه د خپلې مور سره تر مکې مکرمې د باندې اوسېږي. کوم وخت چې شیبه د هاشم زوی د بلوغ وسن ته ورسېدی، نو یې اکا چې مطلب نومېدی او د هاشم ورور و د شیبه و مور ته ورغلی او ویل زه هلک را سره بیایم. هغې ویل څنګه یې بیایم؟ دا زما زوی دی، باید زما سره وي. مطلب ویل زوی دی اوس غټ شو او د سړیانو و درجې ته ورسېدی او دی په خپل قوم کې د سردارانو او اشرافو څخه دی. دی د قصي ابن کلاب د زامنو څخه دی. دا نشای چې بیله بکې په بل ځای کې و اوسېږي، ځکه هلته د شرف، عزت او احترام سته. ښځې چې د شرف او سردارۍ نوم واورېدی، ویل اختیار به دته پرېږدو چې ستا سره ځي او که زما سره پاتېږي. کوم وخت چې اختیار و شیبه ته ورکړي، ده ویل د اکا سره ځم، ځکه دی پوهېدی چې هلته شرف او عزت سته او دته هم دغه شرف ډېر اعتبار درلودی. که څه هم د عمر لږ و، خو د شرف په قدر پوهېدی. اوس نو شیبه د خپل اکا سره د هغه پر اوښ تر شا ورسره سپور سو. کوم وخت چې مکې مکرمې ته داخل سوه، هغه وخت عادت داسې و چې خلقو به همیشه نوي مریان رانیول. نو خلقو چې شیبه د مطلب سره ولیدی چې تر شا یې پر اوښ سپور دی، د خلقو دا خیال سو چې مطلب نوي مریی رانیولی دی. نو یوه شیبه ته عبدالمطلب ویل، یعنی د مطلب مریی. که څه هم وروسته بیا خلقو ته دا معلومه سوه چې دا د هاشم زوی شیبه دی او د مطلب وراره دی، خو شهرت یې په عبدالمطلب سره پیدا کړي. دغه عبدالمطلب چې اصلي نوم یې شیبه دی او د هاشم زوی دی، او هاشم د عبدمناف زوی دی، او عبدمناف د قصي ابن کلاب زوی دی، زموږ د نبی محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نیکه دی. خیر عبدالمطلب ځوان سو او واده یې وکړ. د اول اولاد چې زوی و حارث نومېدی، چې د تر ټولو اولادو مشر. کوم وخت چې دغه حارث لوی او ځوان سو، البته عبدالمطلب نور اولادونه هم درلوده، خو هغه کوچنیان و. په دغه وخت کې عبدالمطلب خوب ولیدی. هغه داسې دی بدو او یو چا پر غږ کړه، طیبه وکینه. ده ویل طیبه څه شي ده؟ خو هغه ناره کوونکی ولاړی. دی په تعجب کې سو چې دا څنګه خوب. دوهمه شپه بیا بیده دی چې یو څوک ورته وایي بره وکینه. ده ورته ویل بره څه شي ده؟ ناره کوونکی بیا ولاړی. نو د ده په زړه کې ور وګرځېده چې یوه کیسه سته، ځکه داسې تکراري خوب بې څه نه وي. درېیمه شپه بیا په خوب کې هغه ناره کوونکی ورته راغلی، ویل مضمونه وکینه. ده ویل مضمونه څه شي ده؟ هغه ناره کوونکی بیا ولاړی. اوس نو بالکل د دې یقین سو چې یو لوی او مهم کار سته چې د هغه په باره کې 3 ورځې پرله پسې خوب وینم. داسې مکرر خوب په عادي ژوند کې څوک نه ویني. څلورمه شپه بیا عبدالمطلب خوب ویني چې یو څوک ورته وایي زمزم وکینه. ده ویل زمزم څه شي دی؟ دا وار ناره کوونکی نه ولاړی او ورته ویل هیڅ کله نه وچیږي او نه بهیږي، حاجان به په اوبوي، او دغه زمزم د لرشن او وینو په مابین کې پر هغه ځای دی چې سپین وزرې کارګه مشوکه وهي. د میژانو د کلي سره
چې په پښتو میژتون ورته وایي. دا خبرې د عبدالمطلب په زړه کې حفظ او یاد شوې او پوه شو چې دته د زمزم د کیندلو وظیفه ورکول شوه. دی باید زمزم وکیني. زمزم په اهل مکه کې مشهور وو، اورېدلی یې وو، مګر ځای چاته نو معلوم چې چیرې دی. او دا هم مشکله او ناممکنه وه چې د کعبې شریف ټول اطراف دي د زمزم د پیدا کولو دپاره وکیني. مګر اوس عبدالمطلب ته د زمزم په کیندلو سره امر وسو. دا اشارات او علامات ورته وویل سوه. ځای تقریبا معلوم سو. خو عبدالمطلب ته یو بل تکلیف پیښ دی. هغه دا چې نور قریش کله ودته اجازه ورکوي چې د کعبې شریف پر شاوخوا کیندل وکړي، او دی هم بیله دغه یو زوی څخه چې ځوان دی بل مدافع او کومک کوونکی نه لري. خو په دا سبا دی او د زوی حارث دواړه د کور راووته او کعبې شریف ته ورغله چې زمزم پیدا کی او وکړي. اوس نو په هغه علامو پسې ګرځي چې ودته په خوب کې ویل سوي وي. اوله علامه دا و چې په مابین کې د لري او وینو. دوهمه علامه پر هغه ځای چې سپین وزري کارګه مشوکه وي. او درېیمه علامه د میژتون سره. دی د کعبې شریف پر شاوخوا په دغه علامو پسې ګرځي، مګر علامې هیڅ نسته. دی پر دغه حال و چې یو څو نفر راغله غواړي چې یوه غوا د هغه بت سره حلاله کړي چې اساف نومیږي. دا بیان خو مو د مخه درته کړی دی چې اساف او نائله څوک وه او څنګه بوتان سوه. نو دغه نفرو هغه غوا حلاله کړه. د اساف سره یې وینې توی سوې، مګر دغه حلاله سوې غوا د هغه ځای څخه وغورځېده. وینې ځینې بهیږي او غوا ځغلي. څو بل ځای غزاره سوه. نفر پسې ورغله، د غوا پاته کار یې هلته ور وکړي. لرې او کلمې یې هلته ځینې راویستل. اوس نو عبدالمطلب ته اوله علامه ور معلومه سوه چې دا یې ویني او هغه یې لري یا لرشن. د دغو دوو په مابین کې د زمزم څاه دی. خو بیا هم دغه منطقه ډیره لو او پراخه منطقه ده، نسی کولای چې ټوله وکیني. اوس نو په دغه ځای کې ګرځي چې پر میژتون پیښ سو. دا هم دوهمه علامه سوه. مګر دا د میژانو ښار هم یوه لو منطقه ده. بیا هم مشکله ده چې دا ټوله منطقه وکیني. په فکر کې دی چې څه وکړي. په دغه وخت کې یو کارګه یا ټپوس راغلی چې په وزرو کې یې سپینې بونې وې. کارګه عادتا ټوله تور وي، خو ودته په خوب کې ویل سوي وه چې غراب اعصم او غراب اعصم په عربي کې هغه کارګه ته ویل کیږي چې په وزرو کې یې سپینې بونې وي. نو دې کارګه هغه میژتون ته نږدې مځکه په مشوکه وهل. عبدالمطلب پوه سو چې دا هغه د مقصد ځای دی. نو یې د هغه ځای په کیندلو شروع وکړه. خو قریش پر راټول سو، ویل دا څه کوي؟ د اساف او نائله په مابین کې مځکه کینې؟ موږ هیڅ کله اجازه نه درکوو چې ته کعبې شریف ته نږدې مځکه وکینې. د پر خپل زوی حارث غږ وکړي چې دوی را څخه ګرځوه او په خپل عبدالمطلب په کیندلو مشغول دي. خو قریش د یوه طرفه او حارث د بله طرفه سره اخته دي. قریش یې د کیندلو څخه منع کوي او حارث د هغو مخنیوی کوي. عبدالمطلب په خپل کار اخته دی، کیندل کوي. خدا نقاش او کشمکش تر ډیره دوام درلودي. څو عبدالمطلب پر هغو ډبرو پیښ سو چې عادتا د څا پر خوله ایښول کېدې. یو وار یې نارې کړه الله اکبر. قریش پوه سوه چې عبدالمطلب د خپل مقصد شی پیدا کړي. نو قریشو پوښتنه ځینې وکړه چې ته څه شي کیندې؟ ده ویل زمزم. عبدالمطلب نور هم خپلو کیندلو ته دوام ورکړي او حقیقتا یې هم د زمزم څاه پیدا کړي. اوس نو قریش ورته وایي موږ دې په دې څاه کې شریکان یو. عبدالمطلب ویل د چی شریکان؟ تر اوسه پورې مو زه وکیندلو ته نه پرېښولم، ما وکیندی. اوس چې اوبه پیدا سوې تاسو مې شریکان یاست؟ ورونو واقعا په مکه مکرمه کې د اوبو ملکیت ډېر لوی شرف و. اوبه په مکه کې تر اوسه دوی خپلې اوبه د مکې مکرمې د باندې څخه راوړلې او اوس په خپله په مکه کې زمزم ورته پیدا سو. خو عبدالمطلب پر دې ټینګ سو چې اوبه زما دي او نور قریش بیا وایي چې موږ حتما در سره شریکان یو. څو خبره تر جنګه ورسېده، خو په آخر کې پر دې فیصله وسوه چې درېیم طرف دې زموږ په مابین کې حکم او فیصله وکړي. ویل دا درېیم به څوک وي؟ هغه هم پر دې اتفاق وسو چې د بني سعد پر کاهن به فیصله کوو چې دا کاهن په یثرب کې اوسېدی. نو یثرب ته رهي سوه
چې اوس مدینه منوره ورته ویل کیږي. هلته چې ورسېدل د بني سعد کاهن و خیبر ته تللی، نو دوی خیبر ته پسې رهي سول. ورونو تاسې وګورئ، کم وخت چې الهي دین نه وي، جهالت او بې علمي وي، سحر او جادوګري، کوډي او کاهني څونه پر خلقو او د دوی پر عقیده مسلط و، او څونه ځانونه پسې ستړي کول. د مکې مکرمې څخه تر مدینې منورې پورې، بیا د مدینې منورې څخه و خیبر ته، هغه هم پیاده یا پر اوښانو په کوډګر او کاهن پسې ځي. خیر، دوی نو اوس د کاهن د حکم او فیصلې د پاره خیبر ته رهي دي. خو په لار کې چې ټوله ریګ او غرونه دي، د عبدالمطلب او د ملګرو اوبه خلاصې سوې، او د هغه نورو قریشو سره هم لږ اوبه پاته دي. څو عبدالمطلب او د ملګري د تندې د لاسه مرګ ته قریب او نږدې سوه. نو یې د هغه نورو قریشو څخه اوبه وغوښتې، خو هغه ویل زموږ سره دونه اوبه پاته دي چې فقط موږ ژوندي پاته سو، او اوبه یې ور نه کړې. نو عبدالمطلب او د ملګرو ځانونه پر مرګ وسپارل. ویل وچ دشتي اوبه هم نه لرو، او د مقصد ځای هم ډیر لري دی، بې له مرګه بل شی نه دی پاته. نو ویل باید څه وکړو؟ ویل باید د خپلو ځانو دپاره قبرونه جوړ کړو. مرو خو حتما په دې کې خو شک نسته، مګر دا چې ټوله پر دشت پراته یو او حیوانات مو خوري، تر دې دا ښه دی چې ښخ کړه سو. قبرونه به جوړ کړو، هر یو چې د مخه مړ کېدی دا نور به هغه ښخوي، خو فقط هغه یو آخري نفر به بې ښخېدو پاته سي، دا نور خو به ښخ سي. ویل ښه فکر دی. نو یې د قبرو په کیندلو شروع وکړه، او د قریشو هغه بله ډله ورته ګوري. دوی قبرونه وکیندل او د مرګ په انتظار کښېنستل. خو بیا د عبدالمطلب زړه طاقت ونه کوي. ویل دا نه ده صحیح چې موږ ناست یو او د مرګ انتظار باسو، دا عجز او تسلیمېدل دي. تر هغو چې ژوندي یو باید په اوبو پسې وګرځو. نو بیا د اوبو د پیدا کېدلو دپاره ولاړ سو. که ګوري چې د عبدالمطلب اوښ مځکه په پښه ووهل او د مځکې څخه یو څه اوبه راووتې. دوی یو وار په تلوار پر راټول سول، اوبه یې وچښلې. کوم وخت چې د دوی ضرورت پوره سو، نو یو هغه نورو قریشو ته ورغږ کړه، ویل راسئ اوبه وچښئ. هغه هم راغله، اوبه یې وچښلې او لوښی یې ډک کړه. نو یو عبدالمطلب ته وویل و تا ته چې الله جل جلاله په دې وچ دشت کې اوبه درکړې، نو زمزم هم ستا دی او الله جل جلاله تا ته درکړی دی. دوی پوه سوه چې دا د الله جل جلاله د طرفه اشاره ده چې زمزم د عبدالمطلب دی. نو زمزم یې وده ته پرېښاوه او د کاهن د طرفه بیرته راوګرځېده. نو سقایه یعنی د حاجیانو اوبول بې اختلافه د عبدالمطلب سوه. د زمزم تصرف د عبدالمطلب او د هغه د اولادیسو. الله جل جلاله و عبدالمطلب ته پرله پسې اولادونه ورکول. 10 زامن ورکړه او 6 لونی ورکړه. زامن یې عباس او حمزه رضی الله تعالی عنهما. دا یې هغه 2 زامن دي چې د اسلام وخت یې نیولې دي او په اسلام مشرف سوي دي. او بل ابو طالب چې اصلي نوم یې عبد مناف دی، او ابو لهب چې اصلي نوم یې عبد العزا دی. دغه 2 د اسلام عصر نیولې دي او مسلمانان سوي نه دي. او هغه زامن چې د اسلام عصر یې نه دی نیولې او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر بعثت د مخه وفات شوی دی، هغه عبد الله چې زموږ د پیغمبر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پلار دی، او حجل، ضرار، مقدم، زبیر او حارث دی. دا د عبدالمطلب هغه 6 زامن دي چې تر اسلام او بعثت د مخه وفات شوی دي. او د عبدالمطلب لونی صفیه، ام حکم، عاطفه، امیمه، اروه، بره. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 6 امگانی او 9 اکاگان او لسم د صلی الله علیه و آله وسلم پلار. دا د عبدالمطلب اولادونه و. مگر کوم وخت چې عبدالمطلب د زمزم ساکن دی او څوک یې نه درلوده چې د دفاع وکړي، نو یې د ضعف احساس وکړي چې د قوم په مقابل کې ضعیف یم. نو یې په هغه وخت کې دا نظر کښېښاوه، ویل کماته الله جل جلاله 10 زامن راکړه، یو به د الله جل جلاله د رضا دپاره حلالوم. کوم وخت چې الله عز وجل ودته لسم زوی ورکړي او هغه هم ځوان سو، نو عبدالمطلب چې برهي و 10 ځوانان زامن به تر شا په پسې و.
اوس نو عبدالمطلب اراده وکړه چې هغه خپل نظر ادا کړي. نو د کعبه شریفه وکاهن ته ورغلی او د کاهن سره به اقداح پراته و چې ازلام هم ورته وایي. ورونو اقداح یا ازلام څه شي دي او کاهن چاته ویل کیږي؟ اول، کاهن هغه چاته ویل کیږي چې د مستقبل یا راتلونکي وخت حالات او اخبار به بیانول او دا دعوه به کول چې زه په اسرارو او پټو حالاتو خبر یم او پوهیږم. او منجم و هغه چاته ویل کیږي چې ستورو ته ګوري، د هغو پر تګ او د هغو پر مواقعو حساب کوي چې په حقیقت کې دا کار پر ستورو ایمان دی. او ازلام یا اقداح و هغو غشو ته ویل کیږي چې پر هغو بونه کې نوی تړل سوي او د مشرکینو سره ازلام پر څو قسمه و. یو هغه قسم و چې پر ځینو به هو لیکل سوي و او پر ځینو به یا لیکل سوي و او دا غش به سره ګډ و. نو که به عربو د یو کار اراده وکړه، مثلا د سفر یا واده یا د یو شي درانیولو، نو کاهن ته به ورغله او هغه به د دغه غش څخه یو راويستي. کبه د هو غشي راووتی هغه کار یې کاوه او کبه د یا غشي راووتی هغه کار به دغه کال معطل کی. په دې ازلامو کې نور قسمونه هم و. مقصد دا چې د مشرکانو د ژوند ټول کارونه او معاملات پر فعال کاهن او منجم ولاړ و. دا د مشرکانو دین او عقیده و. بدبختانه نن ورځ موږ په وطن کې هم ډېر انسانان د کوډګرانو او ساحرانو سره تعلق تګ او راتګ لري چې دا کارونه د کفر او شرک کارونه دي، د دین مبین اسلام څخه وتلي او مخالف دي، قطعا حرام او ناروا دي. خیر، خپل قصه ته براسو چې عبدالمطلب د کعبه شریفه وکاهن ته ورغلی او پر هر غشي د یو زوی نوم ولیکي. لس غشي جوړ کړه او کاهن ته وویل چې اوس نو دغه غشي سره ګټ کړه او بیا یو ځین راوبس. د هر یو غشي چې راووتی هغه د خپل نظر د ادا کولو لپاره حلالوم. ورونو دا می هرڅ چې درته وایم چې پر عبدالمطلب په ټولو زامنو کې عبد الله ډیر ګران و. نو عبدالمطلب په دغه وخت کې د ځان سره ویل ک عبد الله دغه حلالېدو څخه چپ او خلاصو نو مسأله په خیر ده. یعنی کبیل عبد الله بل د هر یو نوم راوځي پروا نه کوي، ځکه عبد الله تر ټولو زامنو پر ګران و. کاهن هم غشي سره ګټ کړ. عبدالمطلب په کعبه شریفه کې ولاړ دی او دعا کوي چې د عبد الله نوم راو نوځي. خو کاهن چې غشي سره ګټ کړ او یو ځین راپورته کوي هغه د عبد الله غشي و. څنګه چې عبدالمطلب پر خپل وعده ولاړ و، نو یا عبد الله تر لاس ونیوي او د اساف و طرف ته رهیسو غواړي چې عبد الله حلال کړي. قریش دا حال ویني چې عبدالمطلب زوی تر لاس نیولې دي او چاړه په لاس کې ده، غواړي چې خپل زوی حلال کړي. نو قریش پوښتنه ځینې وکړه، ویل یا عبدالمطلب څه کوي؟ دا ویل نظر به اشي وو اوس ادا کوم. قریش زوی ځین راکش کی ویل زوی ولې حلال وي؟ دوی دې خواته کشوي او عبدالمطلب د ځان خواته کشوي. په دغه کشمکش کې د عبد الله سر په هغه چاړه زخمی شو چې د پلار په لاس کې و. نو ځکه عبد الله ته عبد الله اشج ویل کېده، ځکه چې پر سر یې زخم وو او اشج په عربي کې هغه چاته ویل کېږي چې سر یې زخمی وي. اوس قریش ورته ټینګ دي چې قسم دې کې حلال کې، کتا دا کار وکي دا به په عربو کې عادت او طریقه پاتې سي. د هر چا چې لزرامن پیدا سو یو به حلالوي، هلته به نو د ژوند څه خوند او څه مزه وي. عبدالمطلب د زوی پر حلالولو ټینګ دی او قریش یې منع کوي. په آخر کې ویل چاره څه ده؟ دوی ویل د کاهنانو څخه به پوښتنه وکړو. بیا یې هغه د بني سعد کاهن اختیار کړي چې پر هغه به فیصله کوو. د دې مشکل د حلولو لپاره بیا د بني سعد کاهن ته ورغله. دا وار هغه پر ځای وو. نو یې پوښتنه ځلې وکړه چې په دې مسأله کې څه وایي؟ کاهن ورته ویل په تاسو کې د یو نفر د وژلو دیت څه شي؟ دوی ویل لس اوش. رونو دیت وڅ ته وایي؟ جواب: کله یو چا څخه یو بل انسان په خطا کې ووژل سي، د دغه قاتل څخه د دغه قتل او وژلو بدل د وژل سوي نفر و کورنۍ ته ورکول کیږي، چې
چې ودغه ته دیت وایي. نو کاهن ویل په تاسو کې د یو نفر د وژلو دیت څه شي دی؟ دوی ویل 10 اوښه. کاهن ویل تاسو بیا غشي سره ګټ کړئ، پر یو غشي عبد الله ولیکي، پر بل غشي 10 اوښه. کله اوښانو غشي راووتی اوښان به حلال کړي، عبد الله خلاص. او کله عبد الله غشي راووتی نو 10 اوښه به 10 اوښه کړي، بیا به د عبد الله سره واچوي. که په هر وار کې اوښان راووته اوښان به حلال کړي، او که د عبد الله غشي راوتی 10 اوښه به نور پر زیاتوي ترڅو چې د اوښانو غشي راوځي او عبد الله د حلالېدو څخه خلاصيږي. د دوی هم دا فیصله خوښه شوه او بیرته مکه مکرمه ته راغله. نو د کعبه شریف کاهن ته ورغله چې د عبد الله او 10 اوښانو په مابین کې غشي سره واچوي. د غشو تر ګډولو او راایستلو وروسته د عبد الله غشي راووتی. 10 اوښان نور پر زیات کړه چې 10 اوښه او عبد الله سوه. بیا د عبد الله غشي راووتی. 10 اوښه نور پر زیات کړه چې 10 اوښه سوه. بیا د عبد الله غشي راووتی. دغه 10 اوښان زیاتوي او د عبد الله غشي راوځي. څو د اوښانو شمیر وصلو ته ورسېدی. 10 واره غشي سره ګډ سوه، خو هر وار به د عبد الله غشي راوتی. کوم وخت چې د اوښانو شمیر وصلو ته ورسېدی او غشي سره ګډ سوه، دا وار د اوښانو غشي راووتی. یعنی اوښان باید حلال کړسي او عبد الله خلاص. خو عبد المطلب ویل یا دا مې نه ده قبوله. بل وار یې بیا سره ګډ کړ، بیا یې غشي سره ګډ کړ، بیا د اوښانو غشي راووتی. عبد المطلب ویل یا دریم وار یې بیا سره ګډ کړ. غواړي چې په دې کار کې چم او حیله نسی جوړ او پوره تاکید کوي. دریم وار بیا غشي ګډ سوه چې یو طرف ته عبد الله او بل طرف ته 10 اوښان دي، بیا د اوښانو غشي راووتی. نو عبد المطلب هم د عبد الله په عوض او په دې کې 10 اوښه حلال کړ. او د هغو د غوښو د خورلو او وړلو څخه نه انسانان منع کول نه حیوانان. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي انا ابن ذبیحین، یعنی زه د دوه حلال کړه سو زویم چې مقصد یې عبد الله او اسماعیل علیه السلام دي، او دواړو ته الله جل جلاله نجات ورکړي. ورونو دا د عبد الله د حلالېدو قصه وه، خو الله جل جلاله په دغه طریقه سره خلاص کړي. اوس نو عبد الله ځوان دی او پلار یې غواړي چې واده وکړي. نو یې یوه با عزته او با شرفه ښځه چې دا هم د عبد مناف ابن قصي ابن کلاب د اولادې څخه وروغوښته، او د دې ښځې نوم آمنه بنت وهب چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په نسب کې شریکه او د اسماعیل علیه السلام د اولادې څخه ده، چې په دې ډول سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مور او پلار د طرفه د شریفترین او معززترین نسب خاوند دی. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ماماګانو په یثرب کې ژوند کاوه او آمنه هم هلته اوسېده. نو عبد المطلب هلته په یثرب کې د عبد الله واده وکړي او بیا مکه مکرمه ته راغله. په دغه موده کې آمنه حامله شوه او د دې تر حمل 2 میاشتې وروسته عبد الله وفات شو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مخه تر دې چې دنیا ته تشریف راوړي د پلار د طرفه یتیم شو. کوم وخت چې د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د ولادت وخت را نږدې شو، مور یې خوب ولیدي چې د دې یو کوچنی پیدا کیږي او دغه کوچنی سره یو نور وي چې د مځکې مخ ډکوي او دغه نور تر شامه پورې ورسیږي. او دا په دغه خوب کې وایي اعیذه بالله الواحد من شر كل حاسد، یعنی دلره په یو الله سره د هر حسد کوونکي څخه ساتنه غواړم. سره لدی چې دوی مشرکان و، خو بیا هم دغه خوب ولیدي چې پناه او ساتنه یې په یو الله سره غوښته. د فیل په کال او د فلتر واقعي 50 ورځې وروسته د ربيع الاول د میاشتې په 12مه د دوشنبه په ورځ سرور کائنات رحمت للعالمین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم و دنیا ته تشریف راوړي، چې دا ورځ د میلادي سنې د 1501 کال د اپریل د میاشتې د 20 یا 22 تاریخ سره موافق او برابر ده.
او دا چې موږ 20 یا 22 وایو دا د هغه وخت په جنتریو کې فرق و. د یوې جنتري په حساب 20 تاریخ وو او د بلې جنتري په حساب 22 تاریخ وو. او د صلی الله علیه و آله وسلم په ولادت کې عجب او د عادت څخه مخالف واقعات پیښ شو چې اوس به یو څه درته بیان سي. خدا بیان یې په دې سبب نه دی چې د صلی الله علیه و آله وسلم عظمت په دغه شیانو کې دی، بلکې دا هغه علامې دي چې د علیه الصلاة والسلام د راتګ زیری پکښې دي. کنه اصلا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عظمت او لویی په هغه رسالت او منهج کې ده چې د صلی الله علیه و آله وسلم مشتراوړي دي. دغه شیان صرف د علیه الصلاة والسلام د راتګ زیری دي، لکه څنګه چې حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شاعر وایي زه په مدینه کې وم او عمر می وکالو په دغه ورځ چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دنیا ته تشریف راوړي زه د يهودو په منطقه کې د يهودو سره وم چې د يهودو یو راهب پر قلا ختلی وو او نارې وهلې چې اے د يهودو ډلې نن د احمد ستوري ښکارا سو. هغه ستوري ښکارا سو چې نشکاره کیږي مگر په پیدا کېدو د احمد صلی الله علیه و آله وسلم. یعنی یو ستوري دی چې تر هغه نه راخیږي تر څو چې آخر الانبیاء صلی الله علیه و آله وسلم پیدا نشي، او هغه ستوري نن راختلی دی. حسان رضی الله تعالی عنہ دا شاهدی ادا کوي چې دا خبر د يهودو څخه واوریدي، او د دې څخه دا هم معلومه سو چې حسان رضی الله تعالی عنہ تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وکاله په عمر زیات دی. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مبارک ولادت د زیرو او بشارتو څخه یو هم دادی. کوم وخت چې د علیه الصلاة والسلام مور حامله سو دغه د دې حمل بے دردو او بے تکلیف وو. که څه هم تاسو ته معلومه ده چې حمل همیشه د تکالیف او دردو سره وي، خدا دغه دردو څخه فارغ و. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ولادت د عجایب څخه ده کوم وخت چې د صلی الله علیه و آله وسلم پیدا سو پر دواړو لاسو یې تکه کړو او سر یې لوړ نیولې وو لکه اسمان ته چې ګوري. بل دا چې د صلی الله علیه و آله وسلم مختون وزیږدي یعنی سنت کړه سوی وو، او مسرور وزیږدي یعنی نو یې هم پرې سوی وو. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکو کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صرخت وقالت استروني د اندېښنو په ګرځابونو کې ارجوكم لا تفضحوني. تعلیم الاسلام رادیو بدلت محمد آخر زمان يما د هلو او خوښیو څرک سبحه الله والوحش مجده. تعلیم الاسلام رادیو الله يا الله